کونړ کې د یونیسف په همکارۍ د 19 لیسو ترمنځ ذهني سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت په عمر خان علي لیسه کې جوړې شوې وې چې پکې 12 مکاتبو پوره 100 نمرې واخیستې او د دغه سیالیو مخکښه ونومول شول. زده کوونکي دغه ډول پروګرامونه د ښې زده کړې لپاره ډیر ګټور بولي. وایي د دغه مسابقې لپاره یې هره شپه ډېرې زده کړې کړې دي تر څو لومړی مقام واخلي. دا ډول سیالۍ د زده کوونکو د ظرفیت په اوچتولو کې ډېر مهم رول لري. که وګورو زموږ هېواد کې یوازې تعلیم ته ضرورت لري. که چېرته دغه ډول سیالۍ زده کوونکو دپاره په لار واچول شي دوی تشویقېږي لا نور زده کړو ته. که چېرته موږ یوه معنوي ډالۍ یو ناچیزه څه یو زده کوونکي ته ورډالۍ کړو دوی لا تشویقېږي دې ته. دلته که دا نور وروڼه زموږ ناست دوی خواري کوي تر څو لا درس زده کړي لا پرمختګ وکړي تر څو په دغه سیالیو کې ګډون وکړي. دغې مسابقې په موږ باندې ښه اغېزه وکړه. کوم شاګردان چې ناکام شو هغه به په راتلونکي کې کوشش کوي او کوم چې کامیاب شو هغه به تشویقېږي. د څوکۍ ولسوالۍ د نجونو لیسې زده کړیاله شاهده هم له دغه ډول پروګرامونو ډیره راضي ده. وایي هغه څه چې د زده کړو په وخت کې ترې وروسته پاتې وو د دغه سیالۍ لپاره په آمادګۍ کې ولوستل. موږ په دې کې ډېر څه زده کړل. موږ چې کوم څه نو زده کړي نو زده نه کتاب کې ویلي نه استاد راښودلي نو هغه موږ په دې سیالۍ کې زده کړل او په دې پوه شولو چې موږ څنګه خپل جرأت خلکو ته وښیو خلک څنګه خپل ځان ته متوجه کړو څنګه خپل د هېواد خپل ولسوالۍ نوم روښانه کړو. د کونړ معرف رئیس وایي له دغه ډول پروګرامونو څخه یې موخه د ماشومانو حقوق ساتل او د زده کوونکو ظرفیت لوړونه ده. د ماشومانو یو عمده حق هغه تعلیم ته لاسرسی هم دی. په دغه اړه باندې موږ سپارښتنې به لرو په دې برنامه کې او په مجموع کې د ماشومانو د حقوقو نه د آګاهي په غرض باندې او د زموږ د شاګردانو د ظرفیت لوړونې په موخه باندې دغه سیالي ترسره کړې ده جوړه کړې ده. البته دا نننی پروګرام زموږ د یونیسف ادارې په مالي لګښت باندې ترتیب شوی دی چې موږ ترې ډېره زیاته مننه کوو. نوموړي همداراز وویل چې د دغه ډول پروګرامونو د لارې به د کونړ په ټولو مکاتبو کې د ماشومانو د حقوقو په اړه زده کوونکو ته معلومات ورکړل شي تر څو دوی هم د ماشومانو له حقوقو څخه خبر اوسي. د یادونې وړ ده چې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې لمانځل کېږي چې لا هم یو شمېر ماشومان په ټول هېواد کې په درنده او شاقه کارونو لګیا دي. هارون در ځلا ریډیو ټلویزیون کونړ.